دا بله منفعت ده. بل دا ده چې تر ټولو لوی منفعت له دې مادي منفعت نه ما سوا دا ماو ترکمنستان او که پاکستان او هند پکې شریک سي په ستراتیژیکه شریکانو باندې تبدیلوي او بل دلته به د ثبات ستنې کلکې کړي. کله چې ته پوه سې چې ما د ژوند یو لیکه دلته را روانه ده له افغانستان نه تېره سوي خو بیا ته په افغانستان کې تخریب نه کې جګړې نه کې نو زما په نظر دا شراکتونه او دا ثبات ته چې څومره کومک کوي دا هره پروژه که اساسا هذا القیاس موږ له قرغیزستان او تاجکستان نه دا برق موږ په دې باندې وصل کوي. ترانس افغان موږ له ازبکستان سره وصل کوي. هغه افغان ترک یا ترکمن افغان پروګرامونه چې دي هغه کې واته لس پروژې دي. دا د سیمه ییز اتصال دی د وزارت تجارت کې ډیټیل ډیر پروت ده. د دې پیوندونو سره د موږ د منفعت مادي او غیر له دې نه د ملکونو شراکت موږ ته ثبات ورکوي او افغانستان د دې سیمې یو شریک باندې تبدیلوي. بیا دلته څوک بغاوتونه نه کوي دلته عشوب نه جوړوي. دا به د جنگي جغرافیا نه د اقتصادي منافعو په جغرافیا باندې تبدیل کړي.